پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي نیک زنانه هغه ده ان امرها اطاعته که خپل خاوند و دې ته د یو شي امر وکړي دا د هغه اطاعت کوي و ان نظر الیها سرته خاوند و خپل کور والا ته وګوري دا خاوند جنې خوشحاله سي بد اخلاق نه ده بې حیا نه ده بې شرم نه ده. او بیا پیغمبر اسلام فرمای و ان اقسم علیها ابرته خاوین قسم ورکی چې زه ته قسم در کوم په دروازه کې مدریږه په لاره کې مدریږه د باندې موزه بازار له موزه یا د هغه رقم د پلار کره ولاړې د پلار د کور په نامه ولاړې بیا هلته د خپلو قریبانو د عزیزانو د همسایګانو د دې پر کورو ګرځې زه و تا ته قسم در کومه. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي نیک کور والا هغه ده چې د خاوین قسم ومني پر خاوین باندې قسم نه اړوي یا د خاوین قسم چې دی هغه ورپره کي. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي دا نیکه زنانه چې ده هغه بلل کیږي. و ان غاب عنها نصحته فی نفسها و ماله. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي کله چې خاوین له کوره مسافر سلو اوس پلارداره خاندانه حیاداره شرمناکه ښځه چې ده هغه دا ده چې دا بیا د خاوین کور د خاوین مال د خاوین جایداد د خاوین چې په کور کې هر څه پراته دي د دنیا په حواله په هغه کې خیانت نه کوي او دا هغه رقم په خپل نفس کې خیانت نه کوي په ځان کې چې دا د باندې ولاړی دا په دروازه کې ولاړی دا د باندې وتلی. اوس خبره دا د عاجزانو کوروالایو خو به تقریبا ډیر خلک لري په ډیرو خلکو کې دا کوروالا وبګورو چې دا د ده دپاره نعمت دی ایا که ذلت دی. د ډیرو انسانانو دپاره کوروالا دا لباس دی دا د ده دپاره یو لویه اسره ده د خراب د بیکاره د بېلارۍ څخه د راګرځېدو د دې ښځې یو ډېر لوی رول دی عزیزانو. نو پیغمبر علیه صلات وسلام و ما او تا ته راوښوله که دا خبرې په کوروالا کې وې دا صالح ده که دا خبره نه وه پکې دا ناصالح ده. اولنۍ خبره پیغمبر علیه السلام فرمایي چې ته امر ورته وکړې ته خبره ورته وکړې دا ستا خبره مني دا ستا خبره نه در ردوي. څونه ډېرې داسې ښځې ستا عزیزانو چې خاوین ته جوابونه وایي خاوین خبره ورته وکړله دا جواب ورکوي خاص کر چې بیا کله اولاد وسلو کله زامن وسلو کله لږ ټیم تیر سلو بیا دا خاوین داسې زارۍ ورته کوي لکه خپلې خور ته یا خپلې مور ته یا د هغه رقم خاله و انا ته زارۍ د یو خبرې کوي دا پلانی کار کش کې داسې سوی وای آخر کې دا خپلې کور والا ته هم سړی دغی مطلب ژوند چې دی هغه راسي ته به زارۍ ورته کوې که دې جواب درکړي ټیک ده که نه کوي در به سا د خپل کار چې دی هغه کوي. دا یو ډېره لویه بېوقوفي ده د ښځو په ژوند کې دا د دوی دپاره یو ډیر لوی حالانکه د الله رسول فرمایي که چیرې یو خاوند و کوروالا ته د یو شي امر ورکړي او دې ښځې د دې خاوند خبره ونه منله پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایي تر سهاره ملائکې پر دې ښځه باندې لعنتونه وروي پر تا دې لعنتي پر تا دې لعنتي پر تا دې لعنتي. او که چیرې دا ښځه راولاړه سوه د خاوند خبرې ومنله بیا ملائکې پر دې باندې رحمتونه وروي الله دې تا آباده لري الله دې تا شاده لري الله دې تا نه خرابوي. اوس ورته وګوره عزیزانو دا زنانې په خپل اپاس کې عاشم سره وایي نارینه نو خدای غټ کړی دی نارینه خدای غټ کړی دی. نو چې غټ کړی دی بیا دا معنا نه ده چې د واده اول کال دی 2 او 3 کاله اطاعت د هغه څخه مابعد بیا نافرماني یا دا خبره چې د هغه نه ده. او د ښځې تر ټولو مهم شی چې دی هغه د خپل خاوین فرمانبرداري ده که زما خوښه ده که مې ناخوښه ده که ستا خوښه ده که ناخوښه ده بچه امر تا ته وسو باید چې ته هغه امر پر ځای کې ته به په هغه کې خپلې خبرې نه راباسي چې یاره داسې سوي وای داسې سوي وای داسې سوي وای نه 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 د خاوین فرمانبرداري لکه غلام د خپل بادار فرمانبرداره دی که څوم په هغه کار کې تاوان دی غلام مجبور دی خامخا به کوي زما بادار راته ویلی دی د هغه رقم به کور والا هم خامخا د خاوین په قول باندې کوي خامخا به کوي. نو که چیرې دا په قول نه وکړي یا د ورځې یا د شپې نو د شپې ملائکې پر دې لعنتونه وروي د ورځې ملائکې پر دې لعنتونه وروي. زموږ ښځې په دا خبرو باندې نه پوهېږي بلکل یوه ذره نه په پوهېږي نه په اګاه دي نه سر په دې خبرو چې د هغه خلاصېږي.
وان نظر الیها سرته. پیغمبر اسلام فرمایي د ښې ښځې علامه دا ده چې ته ورته وګورې ستا طبیعت خوشحاله شي. څنګه طبیعت خوشحاله شي؟ خبره دا ده چې تا ورته وکتل دې ستا نافرماني نه کوله، تا ورته وکتل دې بې پردګي نه کوله، تا ورته وکتل دې بد اخلاقی نه کوله، تا ورته وکتل دې بې حیایي نه کوله. اوس بد اخلاقی نه کول، بې حیایي نه کول، بې ادبي نه کول، پرده د هغه رقم کول، نو دا ډېر غټ شی دی. بالکل که دا زنانه په رنګ هر څو کمزوري یې، خو دغه خبرې د انسان هغه عیب چې دی هغه ورورکوي. روایتو کې راځي علما فرمایي یو سړی د هر څو کمزوري خاندان سره تعلق ولري، بالکل چې هغه نیچ خاندان وي، یعنی مطلب پش راواخه د قندار خلک یې پش بولي، موږ جتان بولو، د جت خاندان سره تعلق یې د خپل اخلاق برابر کې، دا د اخلاق د قوم عیب چې دی هغه ورورکوي. ته به پر روی زمین یو دی سړی نه لیدلی چې ښه اخلاق، ښه ادب، ښه مجلس، ښه ګپه، خلک ورته وایي وروره ته وګوره ستا کیسه وګوره، ته د فلاني خاندانه څه نه یې، ته جت نه یې. او عجبه خبره دا د یو سړی د هر څو عالي خاندان سره تعلق لري، لیکن بیا راولاړ سي غلط چمونه کوي، وایي د جتانو چمونه مه کوه. ورته وګوره د بد اخلاقي شروع کړه، د قوم چې دی هغه عیبي سو، هغه یې جت ته ورسوي. هلته جت چې دی هغه اخلاق شروع کړلو، راولاړ سو لوړ خاندان ته ورسوي. نو لهذا خبره دا ده که ښځه په رنګ باندې کمزورې ده، که ښځه په خپل خاندانو په نسب باندې کمزورې ده، د خپل اخلاق، د خپل حیا، د خپل شرم، د خپل اخلاق ستا هغه عیبونه چې دی هغه در ورکوي. نو لهذا د الله رسول فرمایي نیک زنانه هغه د سړی ورته وګوري طبیعت یې برابر شي، خوشحاله شي، تراله د سفره سراله، تا ته بستره برابره کړې ده، تا ته بالښت برابر کړی، تا ته د څښلو اوبه برابرې کړې دي، تا ته توکدان یې شی دی، تا ته بتۍ لګولې ده، تا ته پنکه ولګوله، تا ته هیټر لګولی دی، تا ته پر ټیم باندې چای درکړلې، تا ته پر ټیم ډوډۍ درکړله. دا ټولې د پلارداره خاندان ښځې چې دي علامې دي. او داسې بېوقوفه ښځې هم بیا شته چې ته ورسې دا ښځه ګر څه په تا خبره نه شته، ګر څه وخت راغلې ته ورغلې، دا تا ته د اوبو د نه وایي، تا ته د چای د نه وایي، تا ته د شربت د نه وایي، تا ته د خوراک د نه وایي، ستا صدرۍ نه پر ځای نه ایږدي، ستا لنګوټه پر ځای نه ایږدي، ستا لونګۍ پر ځای نه ایږدي، ستا چوټې پر ځای نه ایږدي. لکه ته چې یو مسافر یې یو کمره کې اوسېدلې راغلې، څنګه لنګوټه دې یو ځای وغورځوله، چوټې دې بل ځای پرتې دي، صدرۍ دې بل ځای پرته ده، پټو دې بل ځای پروت دی، لونګۍ دې بل ځای پرته ده. بس دا چې ته کمرې له راغلې، دا بې پلاره ښځه چې دا هغه داره کوي. تا پر کوم ځای باندې د خپل پټوک شیشه وي، ته ماښام ورغلې، سهار هم پر هغه ځای باندې پروت، صحیح شولو؟ دا بې پلاره ښځه یې، دا بې ادبه، دا بې عقله ښځه یې، دا د خپل خاوند سره ډېر ټیم نشي وهلی. ټیک دی صحیح ده، ورځ به یې، دوې به یې، درې به یې، تر ټولو مهم رول چې دی عاجزانو هغه د انجلۍ مور ادا کولی شي. چې دا ښځه خو نه ده اوس ورسېده، سپین سرې شوله، ولاړه، مطلب بچیانې دي، لمسیانې دي، اوس خپل لور ته وایي چې زویه چې خاوند دې راغلی ستا دپاره څه کول پکار دي. خاوند دې راغلی فورا پوښتنه مه جین کوه چې ما تا ته د فلاني شغه ویل ولې دې نه راوړئ. صحیح سلو. د ښځې یوه بې عقلي دا ده چې خاوند ماښام کور ته راغلی، اول دا ورته وایي چې ما تا ته فلاني شغه ویل، ما تا ته فلانۍ نمونه در کړې، تا ولې نه راوړه. هغه وایي ته په ما نه یې خبر چې په ما ورځ څنګه تېره شوله، څونه په خوارۍ را باندې تېره شوله، څومره په مشکلات را باندې تېره، بس ستا خپل شی په یاد دی. صحیح سو. دا د بې عقلې ښځې علامه ده. او پلارداره ښځه دا یې فورا د چای که اوبه کوې که نه کوې دا یې راوړي ستا و څنګ ته ایږدي. اوس که ته 2 ورځې ورته زه اوبه نه کوم، او درېیمه ورځ یې دا نه دله راوړي، بیا ته ورژغ کړې ورته اوبه، هغه وایي نو کله دې کولی چې نن یې غواړې. صحیح سو. ستا کار دا دی ته ما ته اوبه ایږده، زه څښم زه نه څښم. ستا کار دا دی زما ته بالښت ایږده، زه څنګ وهم زه نه وهم. ستا کار دا دی چې ما ته پنکه لګوه، ګرمي ده. اوس که زه دا پنکې ته کښېنم که نه کښېنم، دا ستا خدمت دی. صحیح سلو. او که ته راولاړې سوې، ته په خپلو کارو اخته یې، نه پوښتنه کوې، نه رښتنه کوې، نه مطلب د لوږې، نه د تندې، نه د چای، نه د شربت، نه د اوبو پوښتنه نه کوې. د هسې عادي ژوند دی چې پر سړي باندې تېرېږي. کور والا د دې دپاره ده چې ته رالې ستا خوشحاله کړي، تا ورته وکتل ته خوشحاله کړلې، ته نارې پسې وایي چې اوبه راوړه، ته نارې پسې وایي زما ګولۍ راواخله، ته نارې پسې وایي زما دوا راواخله، ته نارې پسې وایي چې هلکه زما ګرم پټو راکړه، ته نارې پسې وایي چې هلکه هغه زما خولۍ راکړه پلانۍ. دا پسې ګرځي، دا د بې عقلې ښځې علامه ده. د دې نو بیا د دې ټوله ملامتیا چې ده هغه د دې انجلۍ و مور ته
سپارل کیږي. تا دا لور ودوله، تا ودې ته دا خبرې ورښولې او که دې نه وي ورښولې، تا به دا خبرې ورښولې وای بیا به دې راوت کړې. ولې د خلکو کورونه ورباندې خرابوې؟ صحیح سلو. ها دا کپړې درڅه غواړي، پړونی درڅه غواړي، چوټې درڅه غواړي، سینډلان درڅه غواړي، مهندي درڅه غواړي، نوکریزې درڅه غواړي، د دنیا شیان درڅه غواړي، هغه پر خپل ټیم غواړي. لیکن که ستا یوه خبره راله وایي ته به ما څه خبر یې، زما نن ګرد ورځ کپړې پرینځلې، ما نن ګرد ورځ کالي پرینځل، ما نن ګرد ورځ خونه جارو کړې وه، ما نن ګرد ورځ خونه پرینځلې وه، ما نن ګرد ورځ کارپېټ پرینځلی وه. په دا خبرو ته خلاصېږي نه. او د ښځې یوه بېوقوفي در وښیم، لویه بېعقلي د ښځې دا ده چې خاوین پر کوري، حالانکه خاوین د بازار سه حساب لاړ شي ماښام راځي یا په هفته کې ورځ چټۍ لري، دا ښځه خاص د چټۍ په ورځ راولاړ شي، مشین راوباسه، کالي راواخله، پلانۍ دا په کالۍ باندې اخته کالي پرینځي. اوس نو خامخا معلومه خبره چې سړی کپړې پرینځي نو خو خونه هم په لاوښتي، غسلخانه هم په لاوښتي، کوچنیان هم په کار وخته یې، دا خاوین داري نه زه اوس څه چم وکړم. دا د بېوقوفې ښځې علامه ده. پلاردار خاندان ښځه هغه ده چې خاوین دا ما جواتي، دا ژر ژر خپل کالي پرینځي، ژر ژر صفایي وکړي، کارپېټ مارپېټ چې دی هغه سره صفا کړي. خاوین چې ماښام راځي بالکل صاف سوتره کیسه ده. نه دا پریشاني ده چې ښځې ته چیرې ورکه یې، نه دا پریشاني ده چې زویه ته چیرې ورکه یې، دا لور پوښتنه پر کوي. دا د بېوقوفه دا په دې سره خلاصېږي که نه خلاصېږي؟ صحیح صورت. او دا ښځه دا بېوقوفي د ځانه نه باسي، ګر سره یې نه باسي، دا په تا ځان ویني چې زه ستا دپاره دونه خوارۍ کاږم. صحیح صورت. حالانکه دا ډېره مهمه خبره ده. و ان نظر الیها سرته، د الله رسول فرمایي چې ته ورته وګورې تا خوشحاله کې، ته خوشحاله سي. نو هغه خو د هغه خبرې دي چې دا ټیم د کالۍ د پرینځلو نو، دا ټیم د کارپېټ د پرینځلو نو، دا ټیم د کمرې د پرینځلو نو، دا ټیم د برنډې د پرینځلو نو، دا ټیم پلانۍ د شوکیس پلانۍ دا دندې نه ولې. ټیک سره زه رالمه، خاوند کور ته رالی، ټول کارونه پاته دي، بیا کښېنه، بیا که مجلس دی، بیا که ګپه ده، بیا که خبرې دي، دا د مابین ځه وباسه. ټیک دا د ښځو او دا ډېره غټه بېوقوفي د ښځو، تقریبا 90% ښځو کې دا شی چې دی هغه سته.